د طالبانو بل مشر ملا هیبت الله د پاکستان پوځي روغتون کې و مخکې له دې چې ویډیو درته وړاندې کړم که تاسو زموږ چینل ته نوي یاست لومړی به چینل سبسکرایب کړئ څنګه چې به د ګنټې علامه وکړئ تر څو زموږ ټولې ویډیوګانې پر وخت تر تاسو پورې در ورسیږي. د کوټې د کوچلاک په یو جومات کې د اګست په 18مه نیټه چاودنه وشوه. د طالبانو مشر ملا هیبت الله د دې جومات خطیب و. کلونه یې د دې جومات کې امامت کوه او یو ځوانمرګ د جمعې د لمانځه پر مهال د دې جومات کې د طالبانو رهبر پر نښه کړ. که څه هم طالبانو پټه کړه چې ملا هیبت الله د دې چاودنې پر مهال جومات کې نه و او ورور یې په دې چاودنه کې ووژل شوی او 4 نور کسان ټپیان وو. خو اوس معلومه شوه چې ملا هیبت الله په دې چاودنه کې سخت ټپي شوی و. د پاکستان د پوځ په یو روغتون کې تر درملنې لاندې څو ورځې مخکې ساه ورکړې وه. د کره او موثرو سرچینو له قوله لیکلي ځینو رسنیو چې طالبانو مشر د پاکستان په یوه پوځي روغتون کې چې کوټه ښار ته نږدې موقعیت لري د سختو ټپونو له امله ساه ورکړه. د ملا هیبت الله د ټپي کېدو خبر د پاکستان حکومت ځکه پټ کړ چې افغانستان کې د طالبانو په مورال باندې اغیزه ونه کړي. له یوې خوا د سولې خبرې روانې وي او له بلې خوا د ولسمشریزو ټاکنې وي او پاکستان نه غوښتل چې داسې وخت کې دا خبر خپور کړي چې ولسمشریزې ټاکنې ته چمتووالی روان و. پاکستان پوځ او طالبانو دا خبره له دې کبله پټه وساته چې داسې نه شي د طالبانو ترمنځ بیا د مشرۍ پر سر جنجال راپورته شي او جګړه کې تفرقه راپورته او د ولسمشریزو ټاکنو پروسه د بریالۍ شي. ځکه د پاکستان ټول تمرکز په ولسمشریزو ټاکنو او داسې یو وخت کې د خبر خپرول د وسلوالو طالبانو جنګیالیو کې جنجال راپورته کولی شو. د کوچلاک په چاودنه کې وسلوالو طالبانو د ملا هیبت الله د کوچني ورور حافظ احمد الله او 4 نورو د وژل کېدو او 20 کسانو ټپي کېدو خبر ورکړی و او دا یې پټه کړې وه چې ملا هیبت الله هم جومات کې و او سخت ټپي شوی و. طالبانو د پاکستان په دستور هڅه کړې چې د ملا هیبت الله مرګ د دوی د پخواني مشر ملا عمر د مرګ په څیر پټ وساتي تر څو د طالبانو ډلې د پاشل کېدو مخه ونیول شي. آیا که ملا هیبت الله ژوندی و ستاسو په نظر د هغې څخه به کوم ویډیو انځور خپاره شوي وای؟ که طالبان غواړي چې په ډاګه کې چې ملا هیبت الله ژوندی باید له هغې څخه انځورونه خپاره کړي تر څو خلک باور وکړي یا هم ویډیو ترې خپره کړي. همدې شان کلونه مخکې ملا عمر مرګ خبر هم همدې شکل پټ وه. څو کلونه چې تیر شول بیا خبره په ډاګه شوله. که معلومات مو خوښ شوي وي چینل به سبسکرایب کړئ څنګه چې د ګنټې علامه وکړئ تر څو زموږ ټولې ویډیوګانې پر وخت تر تاسو پورې در ورسیږي.